بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن اووم د جون کال 2026 چې د یکشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. د نن ورځې موضوعات مو نړیوال دي، د ایران او د امریکا د شخړې د مذاکراتو، په همدې رنګ د پاکستان نه د یو نوي هیات تلل ایران ته چې دوباره د خبرو اترو سلسله را شروع کی، د روسیې او د ایران د اتومي ریاکټرونو باندې یو نوې معاهده، همدارنګې د پاکستان په کویټې ښار باندې نظامي یرغل، همدارنګې د نور نړیوال موضوعات دي چې ستاسو حضور ته انشاءالله وړاندې کوم. هیله ده دا برنامه را سره تر پایه پورې وګورئ. د ټول نه د مخکې دغه هغه دوستان چې دا برنامه په ټیک ټاک کې ګوري، هغې نه هیله کوم چې زما نوی چینل چې مې خپل په نوم سید بلال فاطمی په نامه جوړ کړی دی، هغه سبسکرایب کړئ، لایک کړئ چې تر څو د سره دا نوی چینل شروع شي، ځکه پخوانی چینل د دوستانو هم زموږ نه ګټه واخیستله او هم زموږ په حساب په ملا باندې خنجر ووهه او هغه یې ډسکوالیفای کړ. نو د هغې په اساس دوستانو دغه دا و چې بیرته باید زه بل چینل جوړ کړم. نو تاسو دا برنامه هم په پخواني چینل کې ګورئ او هم په نوي چینل چې تر څو د پخپو ودرېږي او په حساب عام کیږي، دا به دلته هم ګورئ، تر څو چې دا چینل نوی پخپو ودرېږي، هغه بل به څنګ کې روان وي، بیا هغه به په آخر کې د بندومه د منځه به وړو. راځمه د نړیوالو موضوعاتو ته. د ټولو نه ګرم او دغ خبر دا دی، یعنی ګرم خبر دا دی چې روسیې او ایران د نوي اتومي بټیګانو یا ریاکټرونو په یو معاهده امضا کړله. دا معاهده اصلا د تفاهم پروسه کالی شوی و چې 8 ریاکټرونه د 50 میلیارده ډالرو په ارزښت باندې د آینده 10 کلونو کې به دا آبادیږي. په دې 8 ریاکټرونو کې چې ویل شوي وو 4 غټ او 4 واړه، اوس قرارداد یا معاهده یا تړون چې دی دا د 4 لپاره لاسلیک شوی دی او د یو د دې چې دی فرضاً 15,000 میګاواټه برق به تولیدوي او 1500 هکټاره ځمکه کې به دا جوړیږي. سیمه هم ډیره مهمه ده، هرمزګان، هغه ځای کې چې د مناف مکتب ښوونځی وهل شوی او انجونې پکې وژلي، د په همغې ښار کې د امریکا په دغې په خلاف یعنې جوړیږي. دا د تنګي هرمز سره ډیر نږدې دی او هلته به د دې په حساب تاثیر به په دې سیمه باندې ډیر زیات وي. دغه اقدام د اسرائیل او د امریکا د هغې غوښتنې پر خلاف دی چې هغه نور ریاکټرونه لکه د فردو، نتنزو، اصفهانو، بوشهرو، د همدارنګې تهرانو، دا چې دی ویل هغه به بندوو، صرف یو دانه به ویلې پرېږدو. اوس دی وی چې هغه خو به یې وي 4 نور هم روسیه او دا ده کې، چون روسیې باندې هم د امریکا تعذیرات دي او پر ایران باندې، او د دې عمل نه دا ښکاري چې دوی د امریکا دغه تعذیراتو پروا نه کوي او هغه تر خپو لاندې کوي او امریکا ته هغه خپل نهایي زور ښایي. بله خبره دا ده چې کله دی بیرته د خبرو اترو میز ته راګرځي، تاسو معلومه ده چې دی به د یورانیمو غني شویو باندې به خبرې کوي او ایران به د دې نوي ریاکټرونو باندې به خبرې کوي چې ځکه چې ایران 15,000 میګاواټه برق ته ضرورت لري او دا 4 دانې که 15 جوړ کړي نو 20,000 میګاواټه کیږي، او که هغه واړه ورسره جوړ کړي دغه 2.5-3,000 میګاواټه، نو ایله په 10 کاله بعد دا به دومره وشي کولی چې دا د خپل هغه 20,000 میګاواټه ضرورت دغه کی، بیا هم د دې ضرورت 15,000 دی. 10 کاله بعد به دا 15,000 میګاواټه ضرورت 15,000 ته تللی، ځکه چې ملک غټیږي، خلک زیاتیږي، ضرورت زیاتیږي. نو د دې لپاره دوی ضرورت لري، د دې لپاره دوی ته د غني شوي یورانیمو ضرورت دی. نو ایران به دا خبره هلته ضرور کوي چې زه د هر ریاکټر چې جوړوم دې ته یورانیم پکار دی او هغه یورانیم چې د هغې د په اساس د همغه درجې د ضرورت دي چې زیات برق تولیدوي، غټ ریاکټر وي نو زیات یورانیم خوري
نو هغې دپاره خو بیا 3.8% کفایت نه کوي یا 5% کفایت نه کوي، نو دوی به د زیاتې تقاضا کوي. نو دا عمل چې دی برخلاف د هغې عمل دی چې امریکا او دوی دغه کوي، او دې کې به روسیه د دوی تر څنګ ودرېږي، ځکه دا ریاکټرونه روسیه جوړوي او دوی اختیار او دغه به کنټرول به د روسیې په لاس کې زیات. نو په دې اساس باندې دا یو نوی دغه دی، او دا د امریکا په خوله باندې یو بل څوک دی چې دوی خو د دوی د اتومي دغه بل ټکی دې کې دا ویل کېږي چې دا دومره په هغه پیمانه باندې دا ریاکټرونه جوړیږي چې د دې یورانیمو د غنا درجه به نږدې د ملکي به نه وي بلکې نظامي به وي. نظامي نه مطلب دا دی چې دا هستوي خواته به ځي. نو دا هم یو بل لوی ټکی دی دلته چې دوستان باید مد نظر ونیسي. همدارنګه د ایران د روحاني مشر مجتبی خامنه‌ای نږدې نظامی مشاور محسن رضایی وایي چې موږ د 40 میلیارده ډالره د امریکې نه چې دي دا غوښتي دي، موږ زیاتې ده نه دي دا کړي، اگر چې دا پیسې زموږ خپلې دي، خو 12 میلیارده باید مخکې د خبرونه راکړي، 12 میلیارده د خبرونه بعد باید راته راکړي. او بیا ویلي چې دا پیسې خو زموږ خپلې دي، کوم احسان خو را باندې نه کوي یا قرض و پور خو راته نه راکوي، بلکې زموږ پیسې دي غصب کړي دي او دا به که نني که سبا دا به راکوي. او تر څو چې دا مسله حل شوې نه وي د خبرو چانس او دغه امکانات یې نشته دی. همدارنګې سید عباس عراقچي ویلي دي چې د ټرمپ او خامنه‌ای ملاقات یو حقیقي نظر نه دی، دا حقیقت بینانه نظر نه دی. کله چې علي خامنه‌ای شهید شو زه هملته ومه، دا دغه وایي سید عباس عراقچي وایي، او هغه ځای نه زه ژوندی ووتم، او ویلي چې د داسې یو حالت نه یعنی چې یو انسان وتی دا خامنه‌ای خپله د مجتبی خامنه‌ای مامالته و، ځکه چې د ښځه د ماشومان د مور د پلار ټول پکې شهیدان شول، نو دا څنګه امکان لري چې د خپل د پلار د قاتل سره کینی؟ نو دی ویلي دا امکان نه لري. او سعودي هم یو مهم استراتیژیک ملک دی، سید عباس عراقچي وایي، او ایران هغه سره د سیمې د امن او پرمختګ لپاره کار کولو ته آماده دی. دی د سعودي سره غواړي نږدې کار وکړي، چې دا یو بل ښه نظر دی چې دی وایي چې د اسلامي نړۍ سره را نږدې شي او سره کار نږدې نه وکړي. همدارنګه محسن نقوي یو ځل بیا ایران ته ځي او د امریکا نوی پیغام سره تر څو د خبرو اترو نوی دور باندې خبرې وشي او د کوم ځای نه چې خبرې پاتې وي د هماغې نه دوباره شروع شي. دی ویلی دي چې دا ځلې به دی د مجتبی خامنه‌ای سره هم ګوري، پزشکیان سره به هم ګوري، او د ایران د وزیر خارجه سره به هم ګوري. همدارنګه حزب الله د اسرائیلو یو طیاره او ډرون راپرځولي دي، او ویلي چې د دوی په خپل هغه میزایلونه چې دوی سره دي دی وهلي دي او راپرځول شوي دي. دا وایي چې اسرائیل د حزب الله په دام کې لویدلي دي، یعنې دوی چې هلته ورغلي دي او اوس د لبنان دغه نیولو غته کوي. دا خبره په دې کړې ده چې د قلعه شقیف په نامه د کوم یو قلعه چې وه دا دوی اسرائیلو ونیوله او خپل جنډه یې پرې اوچته کړه. دغه قلعه پرون د اسرائیلیانو د مرګ ګودال ورته وګرځېده، ډېر عسکر یې پکې وژل شوي دي، ټانکونو ته یې ورته اور اچول شوی دی، ټانکونه یې ورته د منځه وړي دي، دغه ځي نیول او تصرف کول یې ورته د مرګه پرېښي دي. نو بنان د یو لوی یرغل په دې کړی دی، ټانکونه او د هر څه ورته د منځه وړي. د ده لپاره دوی وایي چې د اسرائیلو قواو راتګ لبنان ته دا د دوی لپاره لبنان به د دوی لپاره یو لوی دام وي او دوی به د منځه ځي. همدارنګې د اسرائیلو قواو د لبنان سره تاسو معلومه ده د لبنان حکومت سره دوی اوس نږدې دي، معاهده په دغه کې امضا کړله په واشنګټن کې، اوربند سره وکړه او دوی د حزب الله د خالصلا کولو لپاره یا د تخلیه لپاره دوی سره مشترکاً کار کوي. او په همدغه حال کې د اسرائیلو پوځ د لبنان پر قواو باندې هوایي برید کړی دی، سایمن سبان او 2 جنرالان یې ورته وژلي دي. دا واقعه د خردا علي نبطایه په سیمه کې ترسره شوی دی او ویل کېږي جنرال وسیم صبرا پکې وژل شوی دی. همدارنګه اسرائیلیانو پر غزه کې پر یو واده باندې بمبارد کړی، برید یې کړی دی، 15 تنه هلته هم
په واده کې په شهادت رسیدلی دي. دا هغه جنایت دی چې اسرائیل په هم په غزه کې کوي، هم په لبنان کې کوي او هم په نورو سیمو کې کوي او دې ته ادامه ورکوي او دې باندې د انسانیت نوم ایښی دی، دې باندې د ازادۍ نوم ایښی دی او دې باندې دوی له ویاړ هم کوي. همدارنګې د امریکې سنټکام یعنی مرکزي قواو قمندانۍ دا دغه کړی دی چې دوی یو ځلې بیا د خارک او د قشم پر ټاپوګانو باندې برید کړی دی. هلته د ایران سنټرل کمانډ دفتر یې وهلی دی او هغه ته اور اچولی دی، خو بیا هم دا خبره ترڅنګ شوې ده چې اوربند پر ځای دی او اوربند نه دی مات شوی، ځکه دا اوربند د اوسپنه هم ډېر کلک دی. دی وایي چې دا برید دوی ځکه کړی دی چې د دغې ځینه 4 ډرونونه د امریکایي اډو خواته رالوتي وو او دا دوی ته خطر پیښ شوی و. نو د دوی لپاره دوی په دې باندې حمله وکړله تر څو د خارک او د قشم د دې نه نور خطر ایران ته امریکې ته متوجه نشي. خو دا چا ثابته نه کړه چې رښتیا هم د دې نه ډرون تلي و، برید شوی دی که نه شوی، خو دا ادعا شوې ده او د ادعا په اساس باندې برید هم شوی دی. یو بل خبر دا دی چې د امریکا د وزارت دفاع یعنی پنټاګون یو خپل خبري دغه راپور خپور کړی دی او خپل یو مکتوب باندې خپل ټولو هغه وګړو ته او د امریکا ادارو ته خبر ورکړی دی چې اسرائیلي د نظام دننه استخباراتي سپیناژ مسله شروع کړې ده او د تلیفونونه ریکارډ کیږي، حرکات د مامورینو نظر لاندې دي او د ناظر دی او د دې بابت نه د سخت احتیاط کار اخیستلو دغه دی. د احتیاط درجه یې بره وړې ده او ویلي دي چې متوجه اوسئ. اصل جریان دا دی چې دا استخباراتي مسله ورته وایي او که دا ځینې اسرائیلیان د اسرائیلو نه امریکې ته تللي دي چې هلته اثر و رسوخ لري او تعداد یې ډېر زیات دی. په هر وزارت کې په هر ځای کې دوی دا رقم ته هلته تګ راتګ شروع کړی دی چې د هر ادارې رئیس، معاون، غټ افسران یې د تعقیب لاندې نیولي دي او دې ته دی ګوري چې آیا دوی د اسرائیل په خلاف باندې کوم اقدامات لري او که د اسرائیل په طرفدارۍ دي. که چېرته دا د اسرائیل په خلاف وي نو دی ورته داسې یو دغه جوړ کړی دی چې انټي سیمیټیزم یعنی دا د ضد د اسرائیلي یو ماهیت لري، بنان د ده خلک دا به ټول دی دغه کوي، د دې حرکاتو دا به نوټ کوي او دا که دا تعقیبوي به چې پس کېدی شي چې دا داسې افراد چې دي دا هم ونیول شي، هم ووژل شي، هم له کاره ویستل شي او دا رقم تر څو چې خپل د سیمې مخې نه دا دغه لرې کړي. نو د دې اساس باندې هلته حکومت دا خبرداری ورکړی چې محتاطه اوسئ، اسرائیلیان دغه کار لپاره راغلي دي او دغسې د هر یو نفر باندې دوسیې جوړوي، پروګرام ورته جوړوي او د هغې څارنه کوي. همدارنګې د امریکې په تاریخ کې یو ځلې پخوا هم داسې شوي چې یو امریکایي چې اسرائیل ته کار کوه بیا هغه په د جاسوسۍ په دغه اتهام باندې ونیول شو، په 1984 کې ونیول شو، بیا بندي شو ځکه پې ثابته شوه، بیا تر 2015 پورې بندي و. په 1995 کې ورته اسرائیلو تابعیت د اسرائیل ورکړ، بیا په 2015 کې دی بالاخره اسرائیل ته پناهنده شو، لاړ عمل ته او نتنیاهو یې میدان هوایي ته مخې ته راوتی و چې د امریکا پر خلاف دا سړی چې و دا په نامه د جانتن پولارد چې دی دا جانتن پولارد دا د بحري قواو یو مامور و، اصل کې امریکایی و، اما وروسته بیا دا تابعیت د اسرائیل واخیسته او هلته دا لاړ، خو دې 30 کاله قید په د امریکا په زندان کې تېر کړه ځکه د اسرائیل ته جاسوسي کوله. همدارنګې بل خبر دا دی چې د جمهوریت خواو د ګوند یعنی کانګریس کې د یو غړی دی، هغې دا دغه کړی دی چې که امریکا غواړي چې د اسرائیل د دغې بلا نه خلاص شي او اسرائیل د دغې جنګ نه مخنیوی وشي او د اوربند خواته راشي تر څو خبرې وشي، نو دی باید اسرائیل ته هغه مالي مرستې چې کوي دا پې باندې بندې کړي. تاسو معلومه ده چې د کال په حدود د $10 میلیارده پورې نقد امریکا اسرائیل سره کومک کوي.
دا پیسې دي چې دوی هر وخت متواتره دوی ته ورکوي تر څو د ډېر نفوس یې کم دی، خپلې پیسې ډېرې زیاتې دي، ذخایر یې ډېر زیات دي. یعنې د اسرائیلو ذخایر د هندوستان نه زیات دي. د ریزرف پیسې چې دي په حدود د 540 دی، 550 میلیارده ډالره ده ذخایر لري. سره د دم د امریکا نه د کال 10 میلیارده اخلي او نفوس یې څومره دی؟ ټول 9 میلیونه دی، خو په دې 9 میلیونو کې 3 میلیونه یهودان دي، 6 میلیونه یې نورو ځایونو نه راوستي دي. هغه بیا دوی د نوکرانو غوندې استعمالوي. اصل کې د یهود 3 میلیونه دي. نو ټول مجموعاً د اسرائیلو نفوس 9 میلیونه دی. د دغه لپاره 10 میلیارده امریکا ورکوي او دوی وایي که دغه پیسې پې بندې شي نو دوی باندې به یو فشار راشي. ممکن چې فشار رانشي ځکه چې په دومره وړوکي ځان هندوستان 1.5 میلیارد نفوس لري، دغه 440 میلیارده په ریزرف کې دي او دا دغه نه ډېر وړوکی دی. د پاکستان ته وګورئ، پاکستان ټول 20 میلیارده ریزرف کې نه لري. همدارنګې فرضاً د دغې چې دی د هندوستان تنه د عساکرو مصرف 40 میلیارده دی. نو په داسې یو حالت کې ته چې وګورئ د اسرائیل په دې وړوکي ځان دا ډېره لویه سرمایه لري، خو بیا هم دوی وایي چې دا یو فشار راتللی شي. همدارنګې یو عضو د دموکراتانو د ګوند په نامه د روخانه وایي چې نتنیاهو نه خلک د نتنیاهو د حمایت کولو نه د ملاتړ نه خلک خسته شوي دي، په تنګ راغلي دي او د ده نه اسرائیل نه فعلا نفرت لري. نو د ده لپاره باید د اسرائیلو د دوی سره نور ملګرتیا او دا ونه شي، ځان ترېنه لرې وساتل شي. همدارنګې ژان نویل بارو د فرانسې وزیر خارجه یعنې د بهرنیو چارو وزیر ویلي امریکا او ایران ته ویلي دي چې تاسو دواړه باید د جنګ په پای ته رسولو باندې خبرې اترې وکړئ او یو توافق او موافقې ته ورسېږي تر څو جهان د دغې مشکلاتو نه ووځي او تنګه د هرمز چې د خلکو د ضرورتونو لومړنی دغه دی د دا مشکل زموږ حل شي او دنیا د ده نه ګټه واخلي. په همدې حال کې همدارنګې محسن نقوي یو ځلې بیا ایران ته ځي او د امریکا د پیغام سره هلته دا پیغام رسوي چې تاسو معلومه ده چې دا یو بله نوې لوبه ده په سیمه کې کېږي او کېدی شي دې پسې متعاقباً عاصم منیر هم بیا ورشي او د عاصم منیر تک تاسو معلومه ده چې دا د امریکا پیغام لري او دا د هغې دغه دی. خو دوی دا یو ځل بیا هم لګیا دي چې دا کوشش کوي تر څو دا د مذاکراتو سلسله دوباره شروع کړي. په عین حال کې د پاکستان پوځ د بلوچستان باندې یعنې کویټې باندې یو نظامي او فضایي هوایي دواړه یرغلونه یې کړي دي او دوی یریدل چې ممکن دوی ته خبر راغلی چې د کویټې ښار به د حکومت له لاسه ووځي او د ازادي غوښتونکو لاسو ته به پرېوځي. نو د دوی په دې اساس باندې دوی دغه کړی دی، د کویټې باندې نظامي یرغل لپاره پوځ یې هلته وړی دی چې دا پنجابي پوځ او بلوچان په حساب نیول، وهل او ټکول شروع کړي دي. بېګناه بلوچ هم نیسي په دې دغې چې تاسو دې کې ګډ هستئ. خو دا رقم کارونه د ازادي غوښتونکو مخه نشي نیولی او نه په دې کې د پاکستان د ولوېدلو او د سقوط مخه نیول کېږي، بلکې دوی ښه دا ده چې هماغه پنجاب خواته لاړ شي او دا سیمې په خپل پر رضایت پرېږدي تر څو د مرګ ژوبلې نه مخنیوی وشي. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کړئ، دوستانو سره شریکه کړئ. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی پروردګار د عالمیانو سپارم. وما علینا الا البلاغ.